بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ محترم ورونو، دا د تاسې موقع ده، کوشش وکئ د الله جل جلاله د دین خدمت وکئ، د خپل وطن د خپلې خاورې د افغانستان او د افغانستان د خلکو خدمت وکئ. هیڅ چا سره به بده رویه نه کوئ، بد سلوک به نه کوئ، په میړانه په شهامت هم لکه دا څرنګه چې د الله جل جلاله په فضل او مهربانۍ سره دا دنیا کفري دنیا ماته کړله، دغه شان اوس د خدمت ته بډې راونغاړئ د وطن او د دین د خدمت ته بډې راوغاړئ. موږ په تاسې باندې افتخار کوو، موږ په تاسې باندې ویاړو. تاسې دیني اسلامي افغاني اردو یئ، رښتیا حقاني اردو یئ، رښتیا بهترینه اردو یئ. موږ به دعا درته کوو، موږ هم په څنګ کې ولاړ یو، خدمت در سره کوو د دې وطن په خاطر باندې، د دې خاورې په خاطر باندې. بار بار ما په جوماتونو کې، په کوڅو کې، په کلیو کورونو کې چې دا څو ورځې زه ګرځېدلی ما، خلکو ته مې د امارت همدغه پیغام هم رسولی چې ګورئ هسې خلک پروپیګنډې کوي، نه لسان پرستي کوو، نه تعصب لرو، نه انتقام د چا نه اخلو. معافي ده، مکمل معافي ده، خو خلک باید د معافي نه فایده واخلي. هر کس که باشه، او که پشتون زبان باشه، کدام تاجک باشه، ازبک باشه، هزاره باشه، ایبک باشه، گوجر باشه، ترکمن باشه، همه ما و شما در مابین خود برادر هستیم. فقط که مسلمان باشه، این کلمه میخونه که لا اله الا الله محمد رسول الله. برادرای ما و شما در سر شانه افتخار میکنیم. خیر ببینین، خوش باشین، به شهامت باشین. وقت نماز جمعه است، ما و شما میریم نماز جمعه. صحیح شد؟ سلام.